یو بادشاه یو وزیر و مولیانو پسې به یې خبرې کول. بادشاه له دې وزیر نه مجبوره. نو بادشاه وی چې له دې وزیر پسې طریقه اصلاح کو یو چیلی والا ورکړو. وزیر صاحب دا چیلی وه دا وانه دا ستا تحفه ده وګورې د دې به په کور کې دننه ته نګراني کې دا به ستا او ستا ښځه او لوڼه به دې خدمت کوي. زما تحفه ده ګورې هسې نه چې بار اجره کې او یا بل ځای وتلی او په نوکرانو یې خدمت کې. نه بادشاه سلامت دا ستا تحفه ده په دا سر به یې ګرځو خدمت به زما لوڼه یو زما ښځه به کوي. نو د بادشاه د تحفې خلک خیال ساتي. نو کور ته یې چیلی بوت. چیلی لګیا د خصمانۍ کوله چې خصمانۍ ونه کوله چیلی زیاته شوه. چیلی خو بچي راوړي بلا بچي راوړل نوسي کلوسي بلا نسل ترې ښه شو او د بادشاه قیمتي چیلی او هغه هم پرې ښه خوراک کوله چې دا خو باچا تحفه ده. هسې نه سبا بادشاه چې ته راشي ویزټ وکړي وایي چیلی ګورم نو چې چیلی خو ټپی او رانه مړه شي نو بادشاه به خپی. د دې من کې واقعه یاده شوه انوري او شاعرو بادشاه وله اس ورکړه. انوري به شعرونه ویل پخوا به د بادشاهانو دا اشعار فخو نو چې بادشاه وله اس ورکړه انوري له وایي دا ګوره ډېر قیمتي اس دی انوري د دې به خیال ساتئ. زمانه چې اس لکه اوس وله څو چاله څوک د یو 2 کروړو موټر ورکړي قیمتي اس و چې انوري اس کور ته بوت انوري په اس او بیا په قیمتي اس پوهېده او دا نیازګي نسونه دا خو بیا پالنه غواړي. نو اس ترې د شپې مړ شو. چې مړ شو اوس انوري په سبا د بادشاه دربار ته ځي. بادشاه دربار ته لاړ. اوس انوري په لکه کری دی وي چې خدای اوس بادشاه به تپوس کوي چې اس څنګه دی زه پوهیم چې مړ شوی نو مړ ورسره چې ته مړ نه کړي چې دومره قیمتي اس مې درکړه سپېره چې دې ساتلی نه شو نو ولې رانه مړ شو نه به دې بوته که نه اوس به څه کوم. عمرکه چې دې دربار ته سینګ ورغې نو بادشاه دې تپوس وکړو وی انوري هغه اس څنګه دی نو انوري که ورته وایي چې مړ دی نو یریږي چې ما اوس کوتره نه کړي. که وایي چې جمدی دی وایي چې ښه زه ګورم راوله نو بیا به څه کېږي دروغو کې به راشم. نو هغه ورته یو شعر ووایي ورته یې وی شاه اسپې به انوري بخشي شاه اسپې به انوري بخشي باد سرسر به گرد او نه رسی. وی بادشاه انوري له یو اس وبخه اس یې ورته وبخه. وی داسې و چې باد سرسر کې دا شپیلي وي دا کم باد دا هم هغې ته نشو رسېدی. د باد نه به هم تیز ته باد سرسر هم ورته نشو رسېدی دومره تیز و. نو این چونین تیز بود در رفتار که شب شب به آخرت برسید. وی دومره تیز رفتار و چې شپه په شپه آخرت ته ورسېد. دومره تیز رفتار و چې شپه په شپه آخرت ته ورسېد. بادشاه خو پیر شو چې مړ شوی دی خو په داسې طریقه دې تعبیر وکړه چې بس بادشاه سور کېږو ورته تک انوري له ورکړې انعام وله ورکړې نورې پیسې وله ورکړې. دوی چې رجال خو زمونږ ډېر هم تپه یو خو چې ډېر لږ معمولي او روبۍ وي مزېداره غوندې نو که زمونږ خوشحاله شو دا بیله ده چې څوک وله پیسې نه ورکړي انعام پکې نه. بهر کیفه هغه چیلی چې وزیر صاحب ساتله نو ډېر شوې نو بادشاه ته یو ځل تپوس وکړو وی وزیر صاحب چیلی دې څنګه ده. بادشاه هوښیار نو وزیر صاحب ورته وی چې بادشاه سلامت ډېر لوی نسل یې زیات شوی دی بلا بچي نران او ښځې ډېر زیاتې شوي دي نوسي کړوسي ډېر ښه پی ورکوي او ګورې ستا تحفه ده بادشاه سلامت نو زما ښځه لوڼه خدمت کوي بارې په اوجه کې په نوکرانو په غلامانو خدمت نه کوم په خپله کو. یاره بادشاه سلامت یو عیب پکې دی که دا پکې نه وي نو ډېر ښه شعر چیلی واقعي ښه شعر څه عیب دی پکې وی چې هغه کم نران بچي پیدا شو که نه نو یو خو بې حیا دي او بل دا دي چې نه مور پېژنې او نه خور پېژنې. چې کم نران دا نه پېژنې چې دا مې مور ده دا نه پېژنې چې دا مې خور ده دا مې ترور ده دا مې د مور خور ده یو خو دا نه پېژنې او بل بې حیا غوندې دي په کور کې دننه مې لوڼه د ښځه ده او د هغې مخکې دا غلط حرکتونه کوي یو دا خو پکې شته. یاره بادشاه سلامت چې په چیلو کې دا کار ولې دی بې ښه شعر دا پکې ولې دی. بادشاه ورته وایي دا په دوی کې مولا نشته. او واقعي دا مونږ که حیا په ژوند تېرو او دا مونږ پېژنو چې دا خو خور ده او دا مور ده او دا ترور ده او دا د پلار خور او د مور خور او دې سره نکاح جایز او دې سره نه او دا بربند ګرځېدل ګناه ده. رښتیا ووایه دا د چا برکت دی علما
دا بعضې خلک مولیانو ته قار دي دا هسې نه دي قار د دې بربند ګرځېدل خو وخت کې یو ځای هغې ته نه پرېږدم نو براس په نو بس هغې په ټي وي کې او په کمپیوټر کې د لندن او د امریکې هغه بربندې ښځې ویني هغې هغه زناګانې ویني هغې هغه بدعملۍ ویني پردي مال ته شیل شیل ناست دی زه وایم چې ته خو ما نه پر پردي مال ورشه که نه چې برابر دی ته خو ما نه بربند وګرځه چې برابر دی که ستا خور لور خو د ما نه د کور نه بربند نه ودي چې برابر دی که پتو د باندې لګوم که نه لګوم او ستا څه خو دې چې ته په بربندې ښځې پسې ودې چې د سره وګورم نو دا که مولیانو ته کوم خلک کار دي نو موږ یې هغه د چیلو والا جون ته نه پرېږدي په دې غوسه دي او قار دی نور پکې څه نشته مولا خو د چا نه بوساله نه پټه کړې چې قار دی ورته مولا خو د چا نه بفور کې اوبه نه دي ګلاس ګلا کړې چې قار دی ورته مولا خو د چا توپ د شپې نه دی راوړی چې دی ورته قار هلکه داسې چا کې مولا خو د چا پنبوس د شپې غلا نه کړی چې دا خلک ورته قار مولا خو د چا پوله نه راوالی چې خلک ورته قار مولا خو د چا کور نه دی نیولی چې خلک ورته قار دي چا نه خو یې سپېله نه دی ایستې چې خلک ورته قار دي په دې وجه ورته خلک قار دي چې دا څوک مولیانو پسې کنځل کوي دی بربند ژوند تېرول غواړي هغې ته یې مولیان نه پرېږدي دی خپله خور لور بربنده ګرځول غواړي مولا ورته وایي دا بې حیایي ورانه نه کوي پکې امریکې ته ځه لندن ته ځه دلته دې نه پرېږدو دی وایي چې پردې مذهب کوم مولا ما ته وایي چې دا د لجیز دي او زه یم دا ګورې ناجیز دي دا به نه کوي دی وایي زه د لمونځ نه کوم زه یم که مونځ نه کوې فاسق یې دی وایي زه د روجي ونه نیسم زه یم خامخا ستا پلار به یم روجي نی او که دې ونه نیوله جنازه درله نه پو او شرموم دې په دې خلکو دی وایي چې زه ټول عمر روجه خور شم دی ټول عمر آزاد ژوند تېروم مولی د آزاد ژوند ته نه پرېږدي په دې مولا پسې کنځل کوي نور پکې څه دي په سم دی علما څومره خیرخواهان دي د دې قوم هسې یو مثال دله در کوم په دې پبلک سکول کې چې مونږ بچې داخل کو کونه پیسې پې خرچ کوو دا چې بویه جو کله داخله د ایڈمیشن فیس ته داخلي فیس ادا نه علي ولې هغه غریب سکول چلی قیراتي خو سکول نه چلی استادان د تنخواګانې ورکوي د بجلی بل ورکوي سکول یې په کار نیولې دی یا ځمکې والا بلډینګ یې پې جوړ کړی دی لکونه کروڑونه روپیا په یو سکول بندي کړي په دې 400 کې دا یو سکول تاسو وګورئ کروڑونه روپیا پې بندي کړي دا چې من دا پیسې د کوره خو در باندې نشي لګول د ایډمیشن فیس داخلي فیس دا ټیوشن فیس د هرې میاشتې فیس ها دا ترانسپورټ فیس د سوزکي کاري هم ورکوه بیا راته وایي چې بچې د کمزوري مازدیګر ورته ټیوشن ونیسه هلته وله نیسي او بیا کتابونه قیمتي کتابونه دا فلانکې یونیورسټۍ نصاب دی ګوره ایکسپورټ او فلانکې هغه هم هلې او بیګ او بعضې سکولونو کې د غاښې پرتوګ هم ورته اچوي پتلون او صاحبه کوټ موټه نو په هغې څونه خرچه راځي په یو بچي باندې ستا په میاشتې چې د ډوډۍ ټپن کې د غرمې ډوډۍ موړي سکول کې چې ناوخته چې روټۍ هم پکې خوري او چپسو مپسو هم در نه 100 روپۍ در وځي وړي چې دا ټولې دې په حساب کړې نو په معمولي سکول کې په یو بچي به ستا 15,000 روپۍ میاشت لګي په هر سکول کې به په 10,000 او 15,000 او 20,000 لګي دا څه لپاره لګو چې بچې زما د دنیا تعلیم زده کړي او چې بچې پیلم شي که نه هلورم کې پنځم کې لسم کې او پرنسپل صاحب مخې له درشي نو ګیله ته نه کوې په غټ سلام ورته کوې سره علي چې پیسې د نه علي او بیا هم ورته غټ سلام کوې او چې ول سکول ته لاړ شي نو اخوا په کرسۍ به ورسره ناست دی چې هغه فارغ شي نو خبرې به در سره کوي څونه یې قدر کوي حالانکې بچي ته د سبق په بیه ښایي او په کار دی کې قدر وکړو د دا نه یم چې قدر به نه کوو د سکول د استاد به هم قدر کوئ زه د خپل سکول استاد چې زما کوم د سکول استادان پاتې شوي دي یقین وکړه چې زه د هغوی اوس هم احترام او قدر یې کوم قدر به کوې د سکول استاد تور ټکي چې درته څوک وښیي نو قدر به یې کوې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او صلی په لاره ته ورته پاسېده دا ورته ویې صاحب د فاسق فاجر ته پاسېدې وی ده ما ته یو علم راکړی دی یو شی راته ښولی دی وی ده ته څه ښولی دي دا خو امي سړی دی وی ده ما ته د سپي د بالغتوب چل ښولی دی چې سپی کله بالغ کېږي وی صاحب ډېر څه څه ویلي دي وی ما یو ځل شک وکړي دا سپی بالغ کېږي نو انسان ته خو پته خپله لګي نو د دې دا به مونږ د څه نه معلومو چې سپی بالغ شو وی دې سړي ما ته وی چې کله سپی متیازې کوي او دیوال ته خپه اوچته کړي نو دی د بلوغ نښه دی بالغ دی او که دیوال ته خپه نه اوچته کړی او متیازې کوي نو دا نابالغه وي نو د دغه مې د سپي د بالغتوب چل زده کړی دی ځکه ورته ودرېدم نو قدر به کوې د استاد لیکن زما ورونو
که ستا بچی پیلم چې پرنسپل صاحب ته دواړه لاسه سلام کې ولې ورته کې وایي زما بچي ته سبق ښایي نو بچی چې د پیل شو خیر دی کمزور یې که نه بل کلاس کې به مضبوط شي تکړه به شي نو په بیه ورته سبق ښایي او بیا هم ورته اوچت سلام کې او عالمان ستا بچي ته مفت سبق ښایي مدرسې ته چې کومې مدرسې ته بچی راولې فری تعلیم اول درجې نه واله 8مې درجې پورې په مدرسو کې مفت تعلیم دی فری بالکل 1 روپۍ نه دي یوه شوه ډوډۍ والا مفته ورکوي زموږ دارالعلوم نعمانیه غرمه هم ډوډۍ مفته ماښام هم ډوډۍ مفته پی ډوډۍ والا ورکوي پکې ورته لګولي د بجلی بلې مفت بجلی ته تنالي نه ایډمیشن فیس نه داخلي فیس ډوډۍ مفت ورکوي اوبه ورته مفت لاندې ورته قالین او کارپټ لګېدلی دی استاذ تنخواه مدرسه ورکوي اچل غواړي خیر غواړي د خلکو نه په کوڅو کې خو ستا بچي له به مفت تعلیم ورکوي نو مدرسه ستا بچي له مفت تعلیم ورکوي عالم ستا بچي له فری تعلیم ورکوي مفت ډوډۍ وله مفته ورکوي غرمه ماښام کتابونه وله فل ورکوي مدرسه وله کتاب هم ابه خیر غواړي خو ستا بچي له به کتاب را پیدا کوي ابه چنده غواړي کوڅه په کوڅه به ګرځي خو ستا بچي له به کتاب پیدا کوي ډوډۍ ورکوي ښه که یو هلک وایي چې د ما جامې نشته جامې هم وله اخلي یو هلک وایي چې د ما سپلیش لیدلي دي نو محتمم وله هغه انتظام به هم کوي فری تعلیم ورکوي بجلی بل ورکوي د ګیس بل یې ورکوي جرنیټر یې ورته لګولی دی ښه مزېدار جرنیټر یې لګولی او لاندې ورته کالینې تړلې ښه پخې کمرې لنګري ورته جوړې کړي دي په چندو یې راغونډه کړې ده خو ولې جوړې کړي دي مفت تعلیم ډوډۍ هر څه ورکوي او په دې کې مولا خراب سړی چې خوله خو د مولا ښه سړی نه دی مولا خراب سړی دی یا لکه چې هغه بلې ورته په بیه ښه یو دی ورته ښه په خیراتي ښیم نو زه خراب شم ولې خراب شم او ورته دنیا ښایي جغرافیت تاریخ ورته ښایي ښه سړی دی په بیه ورته ښایي زه ورته خدای ښیم د خدای رسول ورته ښیم زه ورته عقیده ښیم زه وله آخرت ښه کوم زه وله جنت ښه کوم ده دې بهترین اخلاقو والا سړی جوړوم او مولا خراب سړی دی رښتیا ووایه دا انصاف دی او که دا بې انصافي ده څو پکې لا دا وایي یاره چې دا مولیان به مې راغونډ کړې په پلې مې وتړلې او ټول مې دریاب ته وغورځولې مې ته دې خوښ چې ګرم دی کم ولې ته د مولا د غوښې دی ته د اوسپنې څه دا خو مونږ خلب کې تاسو څه غږ نه کړ ته راځې خوا چې په پلې وتړې پې چې دی ودې بانګو زه به دې راګیر کم او شل به د پلې راوتړم او دریاب کې به دې وګورم چې دا تاسو را سره یې ګورئ بشیر ښه سره یې یو بشیر ته که مې پرېښوې او یو څو څوکې یې دله درکړل نو د قبر کې د فرشتو والو ته بیا جت نشته مولیانو سره هلکه چرسې شوي دي په مولا کې د پلار جنازه نه ده کړې خو دله کړې که اصلي جنازه وکړې غریب جنازه مو کې تقریر هم دله وکړي اده ته د دمبولو چله موښه اده له په قبر رکوع مو وایي نه کله نه ما د پلانټي په ورور یې نه وه کړې څه چلو شو د بل بدله رور به تلی زوی به تلی ته چلو شو ته کوم شل ځای ته یو ځای نه کور نه یو لال کړ او ته مولا سره په بدله کې کیسه ته خو کې د ته ماشوم بانګو نه وي د عقیده راته نه خو د مونځ راته نه خو د اخلاق او خیراتي د تخیلیک پخته بالکل مفت سپارت لاله کل بچی دا بابا وی هغه پلانکي هلک له خو استاد یې سپاره ورکړه او ما له خو یې سپاره را نه کړه بیا دې جومات ته مه بل جومات ته ده بچي له خو سپاره قدرې نه شي اخیستې او چې خبرې کوي نو خبرې دې په ټرکونو کې نه ځي دا څه مونږ څه انصاف وکړو د علماو سره رښتیا ووایه انصاف مونږ څه وکړو زه چې له ملغلره جوړو په مستند د احمد کې حدیث دی د قیامت په ورځ د الله پاک مونږ د حوض کوثر په چې حوض کوثر ته دا ټول خلک لاړ شي حضور پاک فرمایي وی اوبې د واورې نه یخې د پیو نه سپینې او د شاتو نه خوږې په غاړه چې کوم لوښې پراته دي د اسمان د ستورو نه زیات دي نو عام خلک چې ورځي او اوبه تسکي نو په خپله به اوبه رالي او سکي بیا فرشتې به وله اوبه ورکوي عام خلکو له امیانو له او چې کوم عالمان دي نو هغې له به محمد مصطفی په خپل مبارک لاس اوبه رالي ورکوي به وله عالمانو له به حضور پاک په خپل لاس اوبه رالي ورکوي به وله نو زه ترې دغه ملغلره جوړوم سکول کې ته له ماسټر صاحب جوړي ډایرکټر صاحب انجینیر صاحب ډاکټر ټیک تا زه د دې بد نه ویم د دغه خلکو نه بغیر هم نظام نه چلیږي ډاکټر که جوړ نشي او زما علاج ونه کړي نو زه به مونځ څنګه کوم انجینیر که جوړ نشي نو زما د دنیا نظام نه چلیږي
ماله به سکول او پول او سړک څوک جوړوي او دا سرکاري افسران که جوړ نشي د دنیا نظام به څوک چلی دې ته انتهایی ضرورت دی پکار دی چې دا جوړ شي لیکن زه ته څوک جوړم د ته هغه انسان جوړم چې حضور پاک مبارک په خپلو لاسو وله اوبه ورکوي او د قیامت په ورځ به خلک سپارشونه کوي قاري به هم کوي حافظ به هم کوي شهید به هم کوي څوک به د لسو کوي څوک د 50 څوک د 100 څوک د قوم او څوک د قبیلې او عالم به د دونه خلکو سفارش کوي څومره چې په اسمان کې ستوري دي دته دغه سړی دله جوړوم نو زه بیا هم خراب شوم ملا خراب شي لو ته خیرات دي زه بخیم په بیانه ډوډۍ چای کتاب اوبه بجلی ګیس هر څه ولرما زه به له چنده غواړم خو ستا بکیله به فري تعلیم ورکوم مف او په دې کې وی دا مولیان وی خراب خلک دی او یو د پاکستان وزیر وی دا مدرسې جهالت خوري جهالت د پیغمبر دین جهالت دی ظالمه څومره سپکه خبره دی کړه بیا خو ته واګي خطلې وي توبې وستې دا ما داسې نه ده ویلې داسې نه ده ویلې مدرسې د پیغمبر دین خوري د حضور پاک عقیده عمل اخلاق خلکو ته رسوي د پیغمبر علیه السلام مبارک چې کوم میشن و هغه میشن خلکو ته رسوي دا د عالم کار چندې غواړو چې خدای مو بخا چنده ورکې دا مونږ اوس الحمدلله تاسو ته پکې لګېدلي جنریټر هم لګولی هره جمعه زه تاسو ته اواز کوم هلکه ګورې لږې پیسې پکې پاتې دي ښه لږې غوندې پاتې دي زه اخلاص نه پکې مدد وکړې انشاءالله که نن هم تاسو تعاون وکړو هغه قصه به پوره شي دا دې مونږ ګوره اعلان کوو تاسو ته چې پیسې واچوې نو تاسو ته بجلي تا ته لګېدلې مفته کې الحمدلله پکې درته لګېدلي دلته کې د قرآن شریف تلاوت ستا بچې قرآن زده کوي هېڅ پروا نشته بجلي ورته فري ده مفته ده ورته دغه د جمعې بار مونږ چندې مندې نه غواړو دغه د جمعې ستاسو پیسې راغونډېږي او په هغې کار روان اواز وکړم تاسو مدد وکړئ او الله نظام روان کړئ زمارونو د علما که نه وې نو دا د دنیا دا خشته ښکلې نظام بنو یورپ او د خلکو به یو بل سره د ځنګل د سارو د حیواناتو په شان ژوند تېرولې نو خبره رانه لرې لاغه خو امام بخاري رحمت الله علیه په دې محنت دا خپل کتاب را جمع کړو بیا وله څونه خواري وکړه بیا چې دا کله صفا کو نو په مدینه منوره کې څه ته چې ریاض الجنت وی نبی علیہ السلام فرمائی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ وی زما د کوټې او د منبر په منځ کې چې کوم ځای دی دا د جنت د باغچو باغچه هلته صفا کو نو دې کتاب کې تقریبا 19 زره د نبی علیہ السلام مبارک احادیث دي تقریبا نو دی وی ما كتبت حديثا الا اتصلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى حتى تيقنت صحته وی دا هر حدیث ته مخکې مې یو ځل غسل کړی دی 2 رکعاته مې مونځ کړی دی استخاره مې کړې ده نو دې کتاب له چې دا کوم کتاب کې د حضور پاک احادیث جمع کړي دي امام بخاري 19 زره کرته غسل کړی دی 19 زره کرته ولا استخاري کړی دي او تقریبا 15 زره رکعات ولا موس کړی دي دونه خواري به څوک وکړي نو مرتبې ته اوس وګوره لیکن زمارونو ازمایښونه او ابتلاعات پې تېر شوي ډېر زیات مولیانو باندې ازمایښونه خامخا راځي او دا د پیغمبر علیه السلام مبارک وینا ده اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل زیات ازمایښونه تکلیفونه په دنیا کې په پیغمبرانو راځي یا چې څوک پیغمبر ته نږدې بیا څوک هغوی ته نږدې بیا څوک هغوی ته نږدې او ګورئ د حضور پاک باندې څومره تکلیفونه تېر شوي دي د طایف سفر وګورئ او دارنګې تبوک ته وګورئ د احد غزا ته وګورئ غاښ مبارک یې شهید شوی دی حضرت ایوب علیه السلام باندې څومره تکلیفونه حضرت یونس علیه السلام د کب ګیرې ته تللی دی نو دا تکلیفونه په علماو راځي د امام بخاري باندې هم ډېر تکلیفونه تېر شوي دي او دا تکلیفونه د سره وجې نه تېر شوي دي په دې نو تاسو پوه کړم بعضې خلک وایي دا مولیان په یو بل فتوې لګوي او جګړې کوي یو بل سره ما خو جګړې نه دي کړې دا خو غلط لګې مونږ جګړې خو نه کړو جګړې خو تاسو کوئ چا مولا څوک د مرۍ نه نیولې ده ګرېوان او چا پسې ټوپک راغېستې ډزې پې کړې دا ډزې ټوله ورځ مولیان کوي که دا تاسو کوئ د مرۍ نه نیول او دا کنځل د مور او خور دا مولیان کوي دا وایي په لوډ سپیکر تاسو یو بل پسې لګیا یې ما ویو تاسو ته د هغې یو مثال در کوم یو باغچه ده د یو سړي پلار کرلې ده نیکې کرلې ده او بیا پکې دا سړی په خپله لګیا دی په دې باغچه کې کار کوي او باغچه کې ښکلې شینکۍ هم زرغونه شو په هغه باغچه کې خشته مزېدار بوټي او ګلونه او میوه هم ونیوله
او اوس دا توتکې دا دغه راځي تورانه کې راځي او دا کارغان راځي او د هغې باغچې نه هغه بوټي او هغه ګلونه او هغه میوه خرابوي او شوکه یې او د شپې خاپیرکان راځي او په هغه باغچه باندې حملې کوي او هغه ګلونه او هغه بوټي ښکالان کوي نو دا باغوان به کور کې په کټ کې سملي خوب به کوي او که دا کارغان مارغان به ترې شړي وایه او که کوم باغوان هغه بالغ ته ډډه وویله چې بس یاره پلار نیکه هله باغچه کرلې وه او ما خو لګیا حفاظت یې وکړه بوټي هم ښه کامیاب شو او میوې هم ونیولې او ګلونه هم ښایسته دي او باقي به خپل کار کوي نو دا قمقل دی که د هوښیار دی تاسو نه تپوس کوم دی به څه کوي دی دا چل کوي چې لاړ شي هلته نو ټیم یې راغوښتي ټیم دنګوي دا ټیم ولې دنګوي ما په خپل یو ځای کې دنګار و خدای دنګار د څه دی وي دا له دې باغ نه کارغان مارغان شړي ټیم ورته څوک دنګوي او څوک لګیا لینده ورسره ده او خط ناخط په دې مارغانو غزارونه کوي او چا پکې هغه دغاښې کمیسه ویدان کړي چې دا کارغه مارغه پیږي چې انسان دی او لاسونه یې اوچت کړي دي نو تختې به نو ته چې د باغ حفاظت کوې نو کارغان ته شړی که نه شړی نو زما دا دین هغه باغ دی چې دا ما له محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کرلی دی دا ما له صحابو کرلی دی او دا د دنیا په اوبو نه دی سیراب شوی دا د صحابو تابعینو او د حضور پاک په وینو سیراب شوی دی او د ما مشرانو علماوی خدمت وکړو باغ کامیاب دی ګلونه یې کړي دي او میوه یې کړې ده نو رښتیا ووایه که کوم د خراب عقیدې خلک غلط عقیدې والا خلک راځي او زما په دې باغ باندې په دې ګلونو او په دې بوټو حملې کوي نو زه به ترې دا مارغان کارغان شړم او که به ترې نه شړم ته ټیم دنګې زه به ټیم نه دنګوم زما هم ټیم دنګوم زما ټیم دا لوډ سپیکر دی که زه به دا دنګوم تا به پوهوم چې ګورې دا د خراب عقیدې سړی دی او د پیغمبر مبارک په دې عقیده حمله کوي ځان ته ساته دا د خرابو عقیدې سړی دی د پیغمبر مبارک په دې حدیث او په دې حکم شرعي او په دې اخلاقو حمله کوي ګورې ځان ته ساته نو زه به ټیم نه دنګوم زه به د شریعت د باقیې دفاع نه کو زه به د پیغمبر د کرلی شوي باغ دفاع نه کو که زه کوم نوی ملاوي په لوډ سپیکر لګیا یو بل پسې خبرې کوي دقسې امام بخاري رحمت الله علیه د هغه زمانه کې دا د خراب عقیدې کارغان مارغان خوارج به یې ورته وي معتزله به یې ورته وي مجسمه یې ورته وي جهمیه یې ورته وي او روافض یې ورته وي هغوی به په دین حمله کوله ده به پرې رد کو نو د باطلو خلکو ملګري خو ډېري که نه ډېري ته اوس یو ځای کې د ملا صفت کوه نو څوک به دې ملګري نه شي او که د ملا بد دې شروع کړ ټول خلک د سره ملګري کوي نقطې به پکې راوباسي ځان ته نه ګوري چې دا څلور ګوتې ما ته راته راتو دي او په ما کې څومره عیبونه دي او په ما کې څومره نقصانات دي او مثبت سوچ هم نه کوي مثبت سوچ نه کوي چیرې دا ټیک ده عالمانو کې خو به نقصانات دي خامخا به لیکن دا نه ګوري چې دا علماو د امت ته او د دین ته خیر څونه دی او برکات یې څومره دي د امام بخاري پسې به دا خلک شو نو غریب به د یو ځای نه خلکو په مخه که نو بل علاقې ته به لاړ نو د هغه ځای نه بیا په مخه که نو بل علاقې ته به لاړ نو په دې اخر وخت کې الحمدلله بيجي تلاوه شي وایه به انا لله و انا الیه هر تکلیف چې پیښ شي نو انا لله وایه نو ثواب مو ګټه او چې بیا خوشحالي راشي بدلي راشي نو بیا به څه وایه الحمدلله نو دا هم بل ثواب وشو ګوره پوټې اخته کې دی او ثواب پې درته میلاوي پتلوم ثواب او په راتلوم ثواب امام بخاري رحمت الله علیه د اخیري کې د خپل علاقې ته راغی د ازبکستان یو گورنر ورته چا ولمسو یو دینی مسله و اصل کې ورته ولمسو ما گورنر ته ورته وی دا کتاب دی راوړه دا بخاري شریف او زما په محل کې به زما بچو ته ښی دوی زه خو درباري مولا نه دا کار نه کو وی خله ما بچی به درځي دا ورته ښایه خو د نورو طالبانو سره یو ځای مه کېنوه ځان لی کېنوه امام بخاري وی دا کارم نه کوم لا اذل العلم علم نه سپکوم که ستا بچي د نورو طالبانو سره یو ځای کیني ورته یې ښیم ګلمې رالیږي وی زما د علاقې نه وځه نو دې غریب د دغه علاقې نه موت او هغې ګورنر ته خو یې خیره وکړه خدای غرق او تباه کړه ور تاسو ته ویم چې د علماو او طالبانو او د حافظانو د خیرونه ځان ساتئ دوی سره دشمني مه کوئ د دوی ازار کووالی که نه خدای به مقدر کوي ابو جهل 14 کاله موقع ورکړې وه د پیغمبر دشمنو 14 کاله نو د دې مظلومانو بې کسه بې څوپ ازار مالی که د دوی ازار ووالی که نه قسم دې سر تندې به م نه دی داسې حمله به د باندې یو وخت خدای پاک وکړي چې بیا به د هغې
علاج سره ني دغه علاقې نه وویسته نو خرطنګ ورته وایي یو کلی دی هلته یې رشته دانانو هلته دیره شو نو چې هلته دیره شو نو چا ورته وی د دې علاقې ګورنر هم ستا خلاف میټنګ راغوښتی دی وباسي دی په دغې حق خبرو د اختر شپه وه د رکوټې استر او د ماسخوتن مونځ یې وکړه نو الله ته یې لاس اوچت کړ څومره لوی عالم د علم غر څومره پرهیزګاره لاس یې الله ته اوچت کړ او خدای ته یې ډېر زیات وجلل او بیا سوی اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت یا خدایا ستا ځمکه خو ډېره فراخه ده خو په ما تنګه ده څومره فراخه غټه ځمکه دې ده الله په ما تنګه ده زما پکې ځای نشته فقبضني الیک غیر مفتون خدای ما ځان ته قبض کا خو د فتنې د مرګه مې وساته د مرګ سوال منه دی او که څوک په دین یریږي نو بیا کولی دا سوال یې د خدای نه وکړه او اوده شو نو په خوب کې ترې خولې و بیا د وفات شو عالم خوب ولید په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید او ګڼ شمېر ملګري دي ورسره مې د الله رسول څه کې ځکه حضرت وی د امام بخاري استقبال نه راغلی نو چې راویښ شوم نو شک مې پیدا شو نو چې په اس مې خپه ور والوله او د امام بخاري دغه کلي ته مې ځان ور ورسو نو د جلات چغې مې واورېدې نو چې تپوس مې وکړه وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شوی دی دا عالم دی ته وایي چې د مرګ په وخت کې د ځنکدن په وخت کې د روح استقبال محمد مصطفی کوي صلی الله علیه وسلم او چې قبر کې ښخ کړه نو خوشبویۍ به تتلې خلکو به خاورې تختولې د خوشبویۍ دپاره نو شاګردانو به پې بیا خاورې اچولې نو خلکو بیا د خوشبویۍ دپاره خاورې تختولې نو بیا شاګردانو په قبر لرګي کېښودل او د خاورې او خدای ته یې سوال وکړه خدای تره د برکات او کرامات ښیي او موږ په غم اخته یو هر وخت قبر جوړو نو بیا هغه خوشبویي بنده شو دې ته کرامت وایي دا کله کله خدای ښکاره کوي دا الحمدلله د ډېرو عالمانو د قبرونو نه ځي خو د چا هغه موږ محسوسو د چا نه د چا هغه خدای ښکاره کړي او د چا خدای ښکاره نه کړي دا عالمان دي د عالمانو مرتبه د دین یو بل عالم تېر شوی دی امام مالک رحمت الله هغې یو کتاب ولیکه معطا ورته وایي حدیثو کتاب دی و چې ویې لیکه نو د علاقې په عالمانو یې وګرځو ویل لکه دا په دې عالمانو وګرځوی چې هغې یې وګوري چې دی خوښ دی که نه نو ټولو عالمانو خوښ کوي ډېر ښایسته کتاب دی د حضور پاک د حدیث هر چا خوښ نو د معطا د نوم یو وجه دام ده چې ټولو ورسره اتفاق کړی کلهم معد وی ټولو ته مې پیش که هر یو ما سره اتفاق وکړو نو چې بیا شاګردانو ته وایي چې خدای ته به قبول یې او که نه شاگردانو وی صاحب د حضور پاک د حدیثو کتاب دی لیکلی دی نو خدای ته به څنګه قبول الله ته هم قبول دی نوې معلومات یې پکار دی چې الله ته قبول دی که نه نو یو شاګرد به ته غصه شو وی موږ اسمان ته خو نشو ختې چې د خدای نه تپوس وکړو موږ ظاهر ته ګورو کتاب ښایسته د حدیثو دی وی نه دې معلومات کوم دې څو معلومات کې نو کتاب یې راواغېست قلم لیکلی کتاب به پرېسونه خو نو نو چې راویښې د دریاب غاړې د لا او شاګردان یې ځان سره واخېستل نو کتاب یې کولاو کړ نو چې کولاو یې کړ نو دریاب ته یې ور وغورځو شاګردانو وي دا دې څه کړه خواري دې وکړه نو دریاب ته او چې د قلم کتاب لږ اومه پې ولګي نو چټ شي ختم شي او بل فوټوسټیټ هم نشته مشین چې فوټوسټیټ ته ورته وایي وخت سره دا دې څه وکړل وي زه ګورم چې خدای ته قبول دی که نه بیا خدای په استاد دې څه چلوي کتاب اوبو ته غورځوي خدای ته قبول دی که نو د دریاب چپو به کله یو خوا ویشته او کله بل خوا کله به بره پاسه شوي کله به ترې لاندې شي هغو دریاب او سیند سمندر نو چې غاړې ته یې راوغورځو نو دې ورغې راوچت یې کړه نو قسم دی که یو حرف یې لون شوي اوچ پروت و اوچ کلاس وی پته ولګېده چې تا کتاب خدای ته قبول نو چې څوک د خدای د قرآن خدمت کوي دا خدمت خدای ته قبول دی که څوک د پیغمبر مبارک د حدیثو خدمت کوي دا خدمت الله ته قبول دی دا لوی خلق دی یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی عالم چې په کم قلم په کومه سی باندې دین لیکي په کومه سی د دې سی د ساس کی قیمت د خدای پرې د شهید د وینې نه بتر دی اوچت دی بلندتر دی ولې عالم کار څه دی دی د پیغمبر د میشن خدمت کوي د پیغمبر د دین خدمت کوي زه یو دل زما یو استاد وفات شوی دی الله دې وبخښي هغه ملاقات لرم
نو مې تپوس کو بیمارو نو د هغه نوسې عالم شوی زوی نن وسې عالم شوی نو ما ورته وی چې څنګه نو ما ته یې وخاندل ما ته یې وی چې اوس د دنیا نه ځم نو پاروغ زړه به ځم ما یې ولې وی اوسه پورې مې سودا وه چې د ما دا کتابخانه دی دا کتابونه دي دا په بازار خرڅېږي دې کې به چولې خرڅېږي او که په دې کې به ګونګړې خرڅېږي او که په دې کې به کجورې خرڅېږي بچي به مې په بازار خرڅه کړي په پانو کې به څیزونه خرڅېږي وی اوس چې مې نوسې عالم شو نو پاروغ زړه به ځم ولې کتابخانه زما محفوظه شوه زما کتابونه د هغې خدمت به د دین وشي نو حضور پاک کره دنیا نه تللی دی پاروغ زړه تللی دی ولې پاروغ زړه تللی دی ځکه هغه د صحابو په شان عالمان د ځان نه وروستو پرېښي دي هغه په سروغ زړه تللی دی چې کم میشن زما چې د الله قرآن او حکمت او سنت امت ته رسول دي نو زما د صحابو په شان شاګردان عالمان پاتې دي بې رسۍ هغې خپل شاګردانو ته هغې نورو ته اوس د دې زمانې علماو ته رسېدلی دي او دا علماو حقه میشن خوری کوم چې د حضور پاک میشن دی حقه شي امت ته رسئ د پیغمبر علیه السلام مقصد څو چې خلکو ته قرآن ورسي او د قرآن په معنا خلک پوه شي د مقصد نو چې الوګان پیدا شي د مقصد نو چې ګنیک پیدا شي د مقصد نو چې تجارتونه دی شي دا خو د دنیا د نظام د چلولو ذریعې دي دې دپاره پیغمبران نه دي راغلي دا به کو لیکن د پیغمبرانو د راتلو مقصد دا نه دی انما بعثت معلما نبی علیه السلام فرمایي د دې راغلم چې خلکو ته ښه تعلیم ورکم بعثت لیتمم مکارم الاخلاق چې خلکو ته ښه خوی وښیې نو چې پیغمبر کوم مقصد د راغلی دی هغه مقصد نن څوک پوره کوي هغه ډیوټي چا په سره غچې ده عالمان ښکلې عقیده اعمال اخلاق د عالمان خلکو ته رسئ زما روز زما د دې خبرو مقصد څه دی زما د دې خبرې مقصد دا دی دا نه چې زما عزت به کوې دا مقصد مې نه دی زما عزت کې مې غرض نه دی زه چې شولکي ته وخېږم او زه ته د سیټ پکې نی نو که سر کې د جغم وي نو ما ته به سیټ پرېږدي خامخا به راته پرېږدي ځان غرض مې ځان کې نه دی او که په لاره روان یم او چې ته په ځمکه پرېوتم نو که ښه نه مي نو ما له به لاس راکوي ما به اوچتوي او کله دې خوښ وي او که بد دي په دا مسله به راته مخکې ودرېږم ځان نه یادو زما د دې خبرو مقصد دا دی چې یو خو د علماو دشمني مه کوئ علماو سره جوړ پیدا کړي لمنې ونیسئ او عالمان د خپل سر تاجونه وګڼئ تاجونه او که ته وایې دا غلطي ورته کېږي دا کېږي دا نو دا دنیا ده په دې دنیا کې ستا نه هم غلطی کېږي او د هغه نه به هم کېږي تا نه به سل کېږي او د هغه نه به لس کېږي تا نه به زر غلطی کېږي د هغه نه به سل غلطی کېږي دنیا نه مثبت سوچ وکړه چې دا زما ته زما بچو ته دین ښایي او ما د پیغمبر سره او د الله سره زما جوړ پیدا کړي نمبر 1 دویم مې د خبرې څه مقصد دی دویم مې دا مقصد دی چې خپل یو بچی عالمان کړي د زړه نه قصد وکړې د چا بچی که واله دي نیت وکړې د یو بچی چې یو بچی خدای پاک زموږ عالم دا نیت وکړې نیت زه تاسو ته یو مثال درکوم په دې دغه کې انګلینډ کې یو قادیاني تېر شوی دی د میرزا مسرور نه مخکې تېر شوی دی یو قادیاني هغه په افریقا کې د ښځو یو جلسه وکړه د افریقا که زیات دي نو چې د ښځو جلسه یې وکړله نو هغه صاحبه اعلان وکړو وی ما ټولو ښځو ته اعلان وکړو وی ما له یو بچی راکړې نو په او 10,000 ښځې راغونډې کړې وې نو 10,000 ښځې به ما له یو بچی راکوي 10,000 بچي به راکوي نو تاریخ لیکي دی په هغه مجلس کې 10,000 بچي ورته خلکو وقف کړل څومره بچي ورته وقف شو نو زه تاسو ته دا خبره کومه چې تاسو په دې مجلس کې ناست یې الحمدلله ډېر خلک ناست یې زه د الله او د رسول د علم دپاره ستاسو نه د یو بچي مطالبه کوم یو بچي مطالبه کوم نو نیت وکړئ د دې خبرې ته د چا بچي واړه وي او علم کولی شي نو نیت وکړئ یو بچی الله او رسول له ورکړئ دغه بچی به ستا په دنیا کې هم د فایدې ذریعې او دا بچی به ستا په آخرت کې هم د فایدې ذریعې دنیا کې به هم دا بچی ستا لپاره ملغلرې او په آخرت کې دا دین د کابل مولا ته او باجوړ مولا ته او دیر مولا ته او سوات مولا ته او بلوچستان مولا ته مه پرېږدئ هغې غریبانان لګیا دي په خپل ملک او په خپل علاقه کې د خپل دین خدمت کوي اشنغر مولا هم پیدا کړي تورنزو مولا هم پیدا کړي عثمانزو مولا هم پیدا کړي او چارسدي مولا هم پیدا کړي او ناګومات مولا هم پیدا کړي په دې خپل قوم کې یو عالم پیدا کړي او دا سوچ مه کوئ چې لونی به څوک ورکوي د رزق ذمهداري چا غشتې ده په سر الله غشتې ده کوو به انشاءالله داسې کن
ان شاء الله دا مې ته د مطلق دغه علماء بیان وکړو او آینده جمعې لکه خدای پاک توفیق راکړو نو بیا به راته ان شاء الله زمونږ د دیوبند د اکابرو د علماو چې څه شوي دي او د هغوی نه الله امت ته کوم خیر رسولی دی د هغې بیان درته وکړم ان شاء الله. الله تعالی دې زمونږ خیر و برکت نصیب کړي. دا یو ملګری دی دعا غواړي پریشانی د الله الله دې پریشانی په خوشحالۍ باندې بدله کړي. دا یو بله ښځه ده عمرې دپاره ځي او ښه زنانه چې وي ویښته به څونه کټ کوي د څلورمې حصې د سر د ویښتو نه د ګوتې د بند عمره زنانه اخره کې د کمسې یو څو ویښته راغونډ کړي کټ کړي داسې به نه کوي سر به مخې ته راوغورځوي نو څلور ځایه به یې کړي نو څلورمه حصې نه به د ګوتې د بند عمره کټ کوي.